شبیر بټي چې کله د دنیا نه رخصت شو د کور خلکو ویل چې د شبیر بټي چې دنو لاش مونږ ته نه پکار د شبیر بټي چې دنو پیسې مونږ ته راولېږي یار ویډیو را سره مکمل وګورئ زمونږ د پاره به هم ډیر زیات عبرت دی د سیټ به تاسو ته تصویر کاری د دې نوم د شبیر بټي او د تعلق د کشمیر سره د په کویت کې کار کاوه رزق حلال چې دنو دا غټلو او کور ته به چې دنو روپۍ را لېږلې د دې تعلق د کشمیر سره د ادي چې کوم خاندان دی هغه ته پیسې را لېږلې او داسې شو لکه چې یو ورځ د شبیر بټي چې دنو د دنیا نه رخصت شو چې کله د دنیا نه رخصت شو د کور خلکو ته چې دنو پته ولګېدل د دې چې کومه دوستانو د شبیر بټي نو دوی ویل چې موږ د لاش دلته پاکستان ته راوړو چې څومره پیسې څومره خرچي دا به موږ خو شبیر بټي به موږ پاکستان ته راوړو د کور خلکو ته مکمل انکار وکړو چې موږ ته د شبیر بټي لاش نه پکار او موږ ته د شبیر بټي پیسې پکار دي موږ ته پیسې راولېږي کنه او په کویت کې چې نه دي د لاش خخ کوي یار ډیر افسوسناک واقعه ده ځکه چې کله پیسې را لېږلې کنه دا ټول خلک خوشاله وو چې کله شبیر بټي چې د دنیا نه رخصت شو نو کور خلکو ته مکمل انکار وکړو چې شبیر بټي موږ ته نه پکار او شبیر بټي پیسې موږ ته راکړل شي ځکه چې دا کله په کویت کې وفات شو نو دی ملګری ولګېدو پیسې راوغستلې د کور خلکو ته ویل چې تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو موږ له پیسې راکړئ پیسې به موږ راخلو او تاسو صرف ایرپورټ ته لاړ شئ کنه چې د غلاش چې دنو دغه چې کور ته راوړي چې کله د کور خلکو ته دا خبر وکړل د کور خلکو ته مکمل انکار وکړو چې شبیر بټي چې دنو لاش موږ ته نه پکار د شبیر بټي پیسې موږ ته راولېږي ملګرو نو دا ټول خلک ډیر زیات حیران شو چې دا کوم قسمه مخلوق د دې دنیا کې ریکارډ جوړ کړ چې په اول ځل داسې وشول کنه چې د کور یو کس وفات شو هغه ته انکار وکړو چې موږ ته راکس نه پکار او موږ ته راغې پیسې پکار دي ملګرو په دې باره کې تاسو وایي کنه وای شبیر بټي چې دوستان دا خبره کوي هغه ویډیو ما کتل کنه هغه دا خبره کوي کنه چې دغه شبیر بټي چې ډېر خوش اخلاق انسان او دی پیسې ګټلې کور ته به هم رېګلې بدن لګي چې په کور کې څه ایشو چلیدل څه مسلې چلیدل چې دغه د وجه نه چې شبیر بټي نه مکمل انکار وکړو شبیر بټي موږ ته نه پکار او دغه لاش موږ ته نه پکار دغه پیسې موږ ته راولېږي ملګرو په دې باره کې تاسو وایي یار د دنیا کم طرف ته روان دي کنه چې کله انسان روغ هغه پیسې را لګي هغه بالکل ټیک دی او چې کله د دنیا نه رخصت شي نو خلک چې د لاش نه هم انکار وکړي چې د لاش پاکستان ته مراوړي د لاش دغه تخخ کوي او د چې کوم پیسې دي نو دا موږ ته راولېږي ملګرو په دې باره کې تاسو خو کمنټ ضرور وکړئ